بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو داسې ویډیو برابرو څنګه کولی شو چې په موبایل کې دوه اپلیکیشنې یوز کو یو ځای. مثال فرض که فیسبوک دی یو انسټال دی در سره غواړي چې بل هم انسټالوي، نو څه طریقې سره کولی شو چې دا یوز کو بغیر د کوم سافټویر نه، بغیر د بل سافټویر د انسټالیشن نه چې موږ ورته هغه انسټال کوو، هغې سره بیا نو مونږه دغه فیسبوک یا بل واتساپ میسنجر دویم انسټال کو. نو بغیر د سافټویر نه اوس راځو دلته ما سره فعلا ګوره فیسبوک یو اپلیکیشن دلته انسټال دی. راځو سیټینګ ته راوړو، بل اپلیکیشن غواړو چې راوړو. سیټینګ نه بعد به راشو کلان اپس ته. کلون اپس نه بعد به راشو فیسبوک زه غواړم چې راوړم. که ټلګرام راوړئ ټلګرام کلیک کړئ، واتساپ یا میسنجر، خو زه فیسبوک راوړم. دلته به انیبل اپ کلانینګ باندې کلیک کوو، دا به راشي. که چېرته راشو سکرین ته ما سره یو بل اپلیکیشن دا دی اډ شو د فیسبوک. دا کولی شو چې مونږ اوس یوز کو. هغه اپلیکیشن هم شته بل، او دا یو دویم اپلیکیشن شو موږ سره. نو اوس کولی شو چې دلته مونږ خپل فون نمبر او ایمیل ادرس ورکو او پاسورډ، نو دې کې به لاګین شو. مونږ سره یو اپلیکیشن دا د فیسبوک او بل دویم دا شو. که چیرې غواړو دا رینیم کو، دا کلان ته هم ختمولی شو. سیټینګ ته به راشو، سیټینګ نه بعد به کلان اپس ته راشو، فیسبوک ته به راشو، دلته به رینیم کلان اپ باندې کلیک کو او دلته به دا کلان ته ختم کو، سیف باندې به کلیک کو. نو که راشو دلته فیسبوک مونږ سره انسټال شو. کولی شو چې دا اوس یوز کو، یو بل اکاونټ دی کې اوپن کو. نو دې طریقې سره مونږ کولی شو چې فیسبوک، میسنجر، ټلګرام، واتساپ هر یو دویم اپلیکیشن اضافه کو بغیر د کوم سافټویر انسټالیشن.